هغه غویانو والا ته وایي چې دا سسری دی چې ته پکې غواړې د سر امن غواړم عرض کولی شم. ویل وایه بچه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار و. هغې نه مخکې وی نیکه مې و. وی اوس پکې څوک دی؟ وی زه یم. وی تا نه بعد؟ وی شاید که زوی مې و وی به کینی پاتې به. وی صاحب خفه نه شي سری ویم دې ته چې زاړه مسافر ته لاړ شي او نوي وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغو، پلار دې لاړو ته رالې، ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. ته څنګه یې چې دا د بادشاہ دربار چې دی دا سری نه دی، دا سری دی. اوهو با دربار بند کړي، کور ته لاړو. چې کور ته لاړو څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پراته ده. لخته یې راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته. د خپل ملک یې وګورئ په کومې کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خو دلار شي په هغه ځای دی کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دی کې بني لخته راواغسته او د بادشاہ نشه خو لومغه سي په سر کېده. یو څو لخته وینځه واله اچ را پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی. بادشاہ خپل کار کوا، تا خپل کارو کو، ما خپل کار کو. نه پریدم دینه چال دینی ویل. وې صاحب ام خندل زکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخندل. ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې. خدای چې څوک شپه ورځ پکې پروتي چا به څومره لخته. عزیزان بادشاہ وې والله رښتیا دی بادشاہي پرېخو روان شو. یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست په لار روان دی. یو سړی د ولی په غاړه ناست دی داسې په لپه وبس کی دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځوم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزوله. مخکې چې لاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګهلی سر لاندې کړی دا پروت وی قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړی دی بالغ ته مو لاړو. یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستاو روټای به خوړه. یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی دته ورشه انار راوړه لک خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولک خواګه وګوره وې سکا ورته وې صاحب بډان دې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو که زه به اجازه تستا دا انارو سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجایز بشي. وې ته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه ستا تنخواه مې یو په 2 کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستا نوکری نکو. وی چې ولی وی اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوري او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا د زلمه پاس د بیت الله د پاس نا आवाज شو چې لا لبیک مو لبیک لبیک ستا आवाज مې نه دی خوا. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه غبراوش چې یا الله داسو
ازلمینه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواستا आवाज مې نه ده خوښ نو زکنه نو ظلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو وکړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو پدې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول او راول وې دو ساته وتا 2 غنټه کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډېر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار شم. عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نه د فریاد نه د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین نا. دا سے خلق بم ضرور وی چابدی کتاب او د سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سے خلق بم ضرور وی چې هغه به د دین حقا خدمت کو سکے چې دین حقا د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی په میدان کې لګي.